بسم الله الرحمن الرحیم. د اسد 24مه د هیواد په تاریخ کې یو بل زرینه ورځ ده چې د افغانانو د بېشمېره قربانیو په پایله کې چې 20 کاله مبارزه وکړل، زرګونه سلګونه زره انسانان پکې قرباني سول. له فزیکي پلوه زموږ هیواد ته ډېر زیان واوښت، خو بیا هم الحمدلله د دې بېساره قربانیو په نتیجه کې اشغالګر او د هغوی لاسپوڅي اړ سوله تیښتې ته. که موږ د 24مې د اسد څخه وړاندې او بیا راوروسته حالات پرتله کړو، ډېر غټ تفاوت پکې محسوسولی سو. هلته انارشیزم، ګډوډي، ټوپک سالاري، هیواد پر برخو باندې ویشل کېدل، د هیواد هر ولایتونه د PRT په نومونو باندې خارجانو ته په اختیار کې ورکول سوي وه، نمایشي انتخابات او ټاکنې وې، د هیواد دپاره هیڅ اساسي و زیربنایي کار نه و سوی. الحمدلله د اسلامي امارت د راتللو سره د 24مې د اسد څخه وروسته موږ او تاسو ډېرې لویې لاسته راوړنې لرو. کامل او بشپړ امنیت په ټول هیواد کې، د اختطافونو ورکېدل، د افغاني کرنسۍ ثبات، همدا ډول د امنیتي و دفاعي ځواکونو بیا له سره منظم کول، د هیواد د سرحداتو ساتله او بېلابېلې پرمختیایي بنسټیزې او اساسي پروژې دا هغه غټې لاسته راوړنې دي چې اسلامي امارت په خپل 3 کلن مزل کې ویاړ لري. ببین افغانها در طول تاریخ از منافع ملی خود، از دین و وطن و ناموس خود به قیمت جان و سر خود از کشور خود حفاظت کرده. ما طول 100 سال یا بیش از 100 سال ثابت کردیم که در مقابل 3 امپراتوری بزرگ جهان افغانها رزمیدن و استقلال و حاکمیت خود را به دست آوردن. خدا نخواسته اگر هر متجاوز پس از به نگاه بد طرف کشور ما و شما میبینه، جواب افغانها حتما مثل که با امپراتوری 3 بزرگ انگلیس، اتحاد شوروی، همچنان امریکا، جمع ناتو به اونا بود. ما در مقابل هر یرغلگر و متجاوز می جنگیم، ولی امید داریم که از گذشته ها عبرت گرفته شده باشه و در آینده هیچ کس به نگاه بد طرف ما و شما نظر نکنه.